بسم الله الرحمن الرحیم. په خیر راغلی ګرانو ځوانانو. راځو نن ورځ به زه تاسو ته یو ډېر مهم ټریک ښایم. ډېر مهم ټریک دی زده کوونکو کوشش وکړئ چې زده یې کړئ، ځان پرې پوه کړئ او عملي کړئ، پریکټس پرې وکړئ. هغه ټریک دا دی چې څنګه تاسو کولی شئ how to block a USB in your computer. ګورئ ما تاسو ته ویلي ول چې کمپیوټر ټیکنالوژي کمپیوټر د یو کس کار نه چې وایي کمپیوټر کار دی بس هغه به کمپیوټر څو کاري د سره کار دی نه. کمپیوټر د هر چا ضرورت دی، د ډاکټر دی، د انجینر دی، د هر مسلک څخه وي، کې اقتصاددان وي، کې بل څوک کمپیوټر ته ضرورت لري. ته زیرو کمپیوټر دراخېسته خبر نه ستا کمپیوټر څوک یوز بي در نه کوي ډیټا وناړی ځان لپاره انتقالي او چې کوم مشکل وي ستا مهمه ډیټا وي هغه ټول ځان سره دی کاپي کوي. ته خبر هم نه ته به کمپیوټر ته پاسورډ ورکوي، ته به خبر نه هغه راځي یوز بي ورته انټر کوي، ستا د پاسورډ ماتي او کمپیوټر ته انټر کیږي، خپل کوم ډیټا په کار وي هر څه کار چوي هغه ټول به تر سره کوي. بیرته تاسو شان د کمپیوټر په دي چې راځي ګوري کمپیوټر کې به هغه شان دی پروت وي، خو ستا کار به بنیاد به در خراب کړي. نو دې ته مو خیال وي باید تاسو دومره باید فوی اوسئ، ځان سکیور کړئ او کوم مشکل ته خدای مکه سبب پیښ نشي، کوم ستونزه کې را نشي، که خويند دي که ورنه دي ټول خه دقیق ورته وګوري او زده کړئ. نو تاسو ټریک خیم تاسو څنګه کولای شئ په کمپیوټر کې یوز بي بلاک کړئ. تاسو کمپیوټر کې به یوز بي کار نه کوي، لاس کاله تجربه به 15 کاله تجربه کمپیوټر ساينس نه پاره هو دي ټریک بنه پوي. صحیح ده؟ خو ته چې یوز بي ته بلاک کمپیوټر کې نشي بلاک یا به یوز بي بلاک یو ته د ماتان بلاک کار نه پکې کمپیوټر کې هبه نه پويږي. نو حد عقل د تاسو زده کوي ځینې مهم شیان دي تاسو کوشش کوم چې انده کې باندې ویډیو جوړوم چې وخت پیدا کوم تاسو یې باندې سم صحیح ځم پويږي. ځکه مې ټول سټیپس زده لیکل دي چې څه تر سره کول دي دا هم بیا ځان سره هیلپ دي نه اخیستل شي او هم چې نن زه ته عملي هر څه تر سره کوم. ګورئ زه راځم خپل فایل استورر یا منیجر ته په دې ځکه زما سره یو اس بي ده، زه په دې یو اس بي باندې ګوره کلیک کوم، ګوري ورته دا زما یو اس بي ده، یو اس بي ده یا فلش ورته وای دواړه ورته ویل شي. صحیح ده؟ فلش یو اس بي په دې ځکه کلیک کوم، ګور دا زما سره ډیټا دره اوپن شو. زه وایم چې هیڅ کله څوک چې هر کله یو اس بي زما کمپیوټر ته انټر کوي هغه دی اوپن نشي بکی، هغه دلته کې را نشي یو اس بي د سو بيخي کار پکې ونه کې زما په کمپیوټر کې تاسو زما کمپیوټر څوک مشکل نه رسي. صحیح ده؟ تاسو څنګه دا تر سره کولای شئ؟ دا به تاسو د یو اس بي باندې نه کوي چې کله کې اکسس شي کله دا تاسو ورته نه کوي په دې خاطر چې څوک ستا کمپیوټر نه ډیټا ونه کوم بل مشکل پیښ نه مرته ویل چې تاسو پاسورډ په لګولې په کمپیوټر باندې ته به خو اطمیناني چې ولا ما کمپیوټر باندې پاسورډ شته ځکه کوم څوک مشکل نشي پیښولای، خو هغه راځي د پاسورډ د بلاک کوي بریک کوي ماتوي درته خپل کوم هغه چی هغه نه تر لاسه کوي ډیټا خپل هدف ته ځان رسوي نو تاسو مشکل ستونزه جوړي. نو په دې خاطر باندې ما چې دا ټریک ته خودلو چې تاسو څنګه کولای شئ یو اس بي کې خپل کمپیوټر کې بلاک کړئ. اوس ګورئ یو سټیپ ته قرار زه وایم او تاسو ځان ته پوي کړئ. لومړی به تاسو رن کمانډ را اوپن کوئ. رن کمانډ دوه طریقو سره اوپن کولای شئ، یا به سرچ کې ولیکئ چې رن دا دی نو تاسو دا رن کمانډ براشي، یا به تاسو داسې وکړئ د کیبورډ څخه به تاسو وینډوز بټن چې کوم باندې سلور نخ د وینډوز نخ خبر باندې سلور شاغنه نه پکړ کوي هغه به تاسو کلیک سلور خانه چي او به ار بټن اوس یو ځای پریس کړئ تاسو سره به دا راشي. په دې کې به تاسو دا یو کمانډ ولیکئ gp-edit.mac. نو صرف دا تاسو خو دقیق ته خیال بموي سپیلینګ برنه کې خدا غته خیال وي چې تاسو دا صحیح ولیکئ gp-edit.mac. دا به تاسو اوکې کړئ. چې کله مو کې کله دینه پس تاسو دوه خبر ده، یو د کمپیوټر کانفیګریشن ده او بل تاسو د یوزر کانفیګریشن ده. تاسو په د یوزر په کانفیګریشن کې د اډمنسټریټیو ټمپلیټس باندې کلیک وکړئ. ډبل په دې باندې ځکه ډبل کلیک وکم یا کلیک می څنګه پرې وکړل ګوره ډبل کلیک پرې وکم په دې کې سیستم په نامه باندې کوم اپشن چې دې کې باندې تاسو بیا کلیک کوئ. دلته کوم کولای شي کلیک پرې وکړئ او دلته کې ډبل کلیک کوئ دې کې هم ډبل کلیک کولای شي. کله چې کلیک وکړو دینه پاس په تاسو راشي ګورئ ته یو سټیپ بای سټیپ ښه اول باغه کمانډ تاسو ورکړئ، بیا په یوزر کانفیګریشن کې تاسو په اډمنسټریټیو ټمپلیټ باندې کلیک کوئ، هغه نه پاس په تاسو په سیستم باندې ډبل کلیک کوئ. په سیستم کې دې ځای کې تاسو په ریموویبل سټوریج ایکسس باندې تاسو بیا کلیک وکړئ. ډبل ګورئ په دې باندې ډبل کلیک کوم په ریموویبل سټوریج ایکسس باندې ډبل کلیک وکم چې مې کلیک پرې وکړل په دې کې تاسو اوس په آل ریموویبل سټوریج کلاسز deny all access باندې تاسو کلیک وکړئ. ډبل په دې چې کله ډبل کلیک وکم په دې کې زموږ سره دوه خبرې دي. دا not configured دا تاسو enable کړئ، څه به کوي enable به کې په دې کې تاسو چیک ولګئ چې مو چیک ولګولو ته تاسو اوکې کوي. اوس ورته ګورئ د چاغه پلار څه چې هغه نیای راشي نه کوي راشي نشي وکولای چې تاسو کمپیوټر ته سوکي مجبور کې هغه کې کار وکړي تر څو تاسو خپل د بیرته سم نه کوي. په سیم ټو سیم هم دې سټپ سره بیرته دوباره تاسو داسې ګوتې کې ما تاسو هر څه لیکلي دي. ډبل کلیک به کوم ځای کوي څنګه به تاسو دا ایکس بندوي د طریقه مې ټول دي چې سټپ سټپ ته لیکلي ده. اوس راځم ګورم چې خپل یو اس بي را اوپن کم. تاسو دا ګورئ
wait a minute, just a minute. زه یو اس بي وباسم بیرته پکې یو اس بي ورکوم ګل باندې کې کار نه کوي ها یو اس بي مې وستا بیرته مې ورته ورکړله راځم اوس دا اوپن کوم ګوره کار نه کوي پکې یو اس بي ګوره زه اوپن کوم نو اوپن کیږي خیال هم دی ورته ګوره هیڅ اوپن کیږي نه ګوره کلیک پې کوم ډبل کلیک ته هم خیال وي ټکاري ته هیڅ دا کار نه کوي ولې کار نه کوي ځکه کار نه کوي چې ما ورباندې دغه کمانډز اپلای کړل اوس که موږ غواړو چې دا رقم د بلاک وي اوس موږ دوباره کار خلاص شو کمپیوټر دې راوړ دوکاندار نه یا چاته سپارلو یا کار نه راغلی اوس غواړي چې اوس بیرته دوباره خپل یو اس بي ورکړي څنګه به دوباره کولی شي بیرته همدا سټیپس دي ګوره رن کمانډ کې به ولیکئ چې جي پی ایډیټ ډاټ ام اس سی اوکې دې نه پس راشه په یوزر کنفیګریشن لاندې ایڈمنسټریټیو ټمپلیټ باندې کلیک وکړه په سیسټم باندې ډبل کلیک وکړه سیسټم کې به ډبل کلیک وکړئ سیسټم نه پس به تاسو راشي په ریموویبل سټوریج اکسس باندې به ډبل کلیک وکړئ دې نه پس به تاسو په آل ریموویبل سټوریج کلاسز ډینای باندې به ډبل کلیک وکړئ او داسې کې به تاسو دا ډیسیبل کړئ یا به تاسو په ناٹ کنفیګر کې کلیک وکړئ او بیا به تاسو دا اوکې کړئ چې کله مو اوکې کړلو اوس ورور د اتومات به تاسو چې کوم اس بي د ګور را خلاص شو خیال هم دی ورته زه راځم بیرته تاسو یقین نه کړئ دې باندې کلیک کوم اتومات دې باندې کلیک کوم ګور اوس دا کار کوي زه وباسم دوباره انټر کوم کې بیا به هم دا کار کوي ور او مې استله او بیرته مې دوباره ورته ورکړه خیال هم دی اوس وګوره دا موږ سره کار کوي خصای وشي نو دغه طریقه ولې تاسو کولای شئ په کومه طریقې سره تاسو کمپیوټر ته چې دی یو اس بي ورنه لا بلاک کولای شئ تر څو تاسو په کمپیوټر کې یو اس بي کار ونه کړي ډیر مهم سیټینګ دی ډیر مهم دی تاسو لپاره باید مزدوي د هر چا زدوي کاغه ډاکټر دی که انجینر دی که بل څوک چې کمپیوټر تاسو کاروي تر څو تاسو ډیټا ته څوک مشکل نه رسي ډیټا نه ختم نه کی ډیټا مو خراب نه شي نو په دې خاطر باندې تاسو باید څوک دا تاسو باید زدوي نو نن ورځ لپاره همدا ټریک به بس وي ان شاء الله آینده کې درته نو ټریکونه هم راوړم ګورئ دا باندې کلیک کوم نو به اوس کار کوي صحیح شو دې طریقې سره تاسو دې استفاده کولای شئ نور تاسو یو کار وکړئ چې دا ویډیو د سره نور ملګرو سره هم شریک کړئ حتماً شریک کړئ ځکه ضرور د هر څوک هر فیلډ کې وي تاسو دی غوي کمپیوټر ته څوک راسای ونه کی د غوي د پاسورډ څوک بریک نه کی مات نه کی او کمپیوټر ډیټا ته کوم ضرر نه رسیږي خاص کر خوایند چې دی نو حتماً دغه چې کله کمپیوټر چاته ورکوي یا سپاري یا خپل یو ځای ته ځي نو حتماً دغه پری اپلای کوي تر څو تاسو کمپیوټر ته څوک ضرر ونه رسي او ډیټا ته کوم ضرر ونه رسیږي نو نور ما په دعاګانو کې ساتي د الله امان